شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په پریویس لیکچر کې مونږ ویلو پیج نمبر صحیح ده. نن به مونږ راځو ټیکسټ باکس په وایو. صحیح ده، ډېر انټرسټینګ ټاپک دی. نو زه به راشم دلته کې به ایم ایس ورډ کولاو کړم. صحیح ده، دا ما اوپن کړو. صحیح ده، اوپننګ ته بس دلته رالم انزرټ ته. انزرټ کې به مونږ نن څه وایو؟ ټیکسټ باکس. ټیکسټ باکس ته رالم، ګوره یو خو مونږ سره تیار ټیکسټ باکس دي. صحیح ده، دا یې چې دې کې د کوم یو مثال خوښ یې هغه ځان له راوړی شي. دا ما کلیک کړو، دا رالی. دلته کې زه ته زمونږ فار ایګزامپل دا یو قسم له کور پیج دی. صحیح ده، زه ته دا ماسې څه شی دی؟ ګرامر بک دی. صحیح ده، چا لیکلی، کله لیکلی، څنګه لیکلی، دې ځای کې به راشي ډیټیل به وله ورکړي. صحیح ده، دا یې صحیح ده، داسې ډیټیل به وله ورکوي نور هم پوره لاندې. نو دا موږ سره دا خو تیار دی. که موږ خپلو غواړو نو را به شو څه به کوو؟ موږ به یې د شیپس نه جوړوو. صحیح ده، انزرټ ته به راشو، څه نه به یې جوړوو؟ شیپس نه. نو اوس زه راځم دلته کې رالم څه ته؟ ټیکسټ باکس ته. په دې خو پوهېږي که نه، دا خو تیار دي. صحیح ده، که نیټ نه راوړی نیټ نه هم راوړی شي، او که زه ورته زه خپل راکول غواړم. صحیح ده، خپل ګوره څه دپاره موږ راکوو؟ فور ایګزامپل یو خو د دې دا مقصد دي، د فایده دا ده چې کوم ځای کې لیکل کول غواړې هغه ځای کې کولی شي. دا ګورې ته که زه په دې پیج پر یو ټاپ کې لیکل کول غواړم نو لیکل وکړه. یو خو یې دا فایده ده. نور هم داسې ډېرې فایدې دي لکه څنګه یې فور ایګزامپل ما هلته دا پکچر راوړی دی، ما سره دی په ډیسکټاپ. فور ایګزامپل ما دا راوړی دی. صحیح ده، او زه غواړم چې دلته څه وکړم؟ نیم په ولیکم دې باندې خپل. نو را به شم دلته به څه وکړم؟ څه به راوالم؟ ټیکسټ باکس به ډرا کړم. ډرا ټیکسټ باکس. صحیح ده، ټیکسټ باکس مې څه کړو؟ ډرا کړو. ته به ولیکم څه شي؟ مسټر منظور. صحیح ده، دا ما ولیکلو. اوس ګورې نور خو ټیک دی، خو موږ سره پکې دا وایټ ښکاري، دا یې وایټ پرده شانتي، او بل ټیکسټ موږ سره بارډرز ښکاري دی، دا موږ سره ټیکسټ وړوکی دی. نو ټیکسټ سایز به څه کړم؟ لږ به غټ کړم. صحیح ده، دا به سلیکټ کړم. دا به دې څنګه ختموو؟ سلیکټ فنټ که فارمیټ. فارمیټ کې دلته فل شیپ، نو فل شیپ. خو دا آوټلاین هم موږ څه ښکاري، دا آوټلاین به هم څه کړو؟ ریموو کړو. فل کلر خو مې ختم کړو، آوټلاین نو آوټلاین. ښه، ټیکسټ له کلر ورکول غواړې، راشئ دا د ټیکسټ کلر دی. صحیح ده، ټیکسټ له کوم کلر ورکول غواړې؟ وایټ. صحیح ده، سایز به ولې لږ نور هم غټ کړې. او که نه د ټیکسټ نور څه آوټلاین ورکول غواړې، افیکټس یې ورکول غواړې، دې ځینې داسې نو هغه هم ورکولی شي. صحیح دی، مختلف افیکټس. صحیح ده، دا ګورئ فور ایګزامپل ما دا ورکو. بل دلته نه هم ته ورکولی شي، دا یې مختلف. صحیح ده، پوهېږي که نه؟ نو آی هوپ تاسو به پوه شوي وئ. صحیح ده، نو داسې که د پکچر وغیره د پاسه هم لیکل کول غواړئ نو وت د هیلپ آف ټیکسټ باکس تاسو کولی شئ. صحیح ده، ډرا ټیکسټ باکس کوئ به. دلته فور ایګزامپل یې برم زه لیکل کوم یې. دلته کې زه څه لیکم؟ ایکول ټو آر اینډ ای رینډ بریکټ سټارټ بریکټ کلوز. زه پکې دا ایکسټرا انفارمیشن لیکم. صحیح ده، دا پکې رالی. خو زه د آوټلاین څه کوم؟ دا ختمول غواړم. نو فل اینډ لک، دا بارډر یې دا بلیک، دا هم ترې ختمول غواړم. نو بارډر به یې کړم. څه به کړم؟ نو بارډر. او ټیکسټ کلر به څنګه کړم؟ وایټ. دا د شیپ دپاره دی، دا د ټیکسټ دپاره دی. صحیح ده، ټیکسټ کلر وایټ.
صحیح ده پوهېږې که نه. نو دا موږ سره څه شی شو ټیکسټ باکس شو. بل موږ سره دی سیف. ګوره ما ته ویلي چې یو پیر هم سیف زده کړو بار بار به هم بې زده وي. صحیح ده. اوس به څه کار کوو لکه تاسو به هر ځای کې سیف زده شو. زه به راشم اوس به داسې کار وکړم چې دا کنټرول ای آل سلیکټ مې کړو او دلته نه به داسې څه کړم سیف به کړم. څه په نوم فار ایگزامپل مای ټیکسټ باکس مای ټیکسټ باکس. صحیح ده. مای ټیکسټ باکس په نوم مې اوکې کړو سیف مې کړو. اوس کنټرول ان نیو ډاکومنټ ما واغوستو دلته به راشم زه ته ما له څه راوړه هغه ټیکسټ باکس راوړه چې کوم ما سیف کړی دی. ده ښکاري درته که نه. نو دا به ایزیلی تاسو زر راوړی شئ. پوه شئ په ټیکسټ باکس. آی هوپ څه مسله به نه وي. صحیح ده. نو داسې کې تاسو خپل ټیکسټ باکس هم دا کولی شئ او دې ځینه هم مطلب که څه لیکل وغیره په کول غواړئ هغه هم په کولی شئ. صحیح ده. So see you in the next lecture. Allah Hafiz.